نو منو مونږه د دې پروګرام باقاعده شروع کوو ځکه چې بجلی هم نشته او ملګري ډېر وخت نه په انتظار دي. نو پروګرام باقاعده شروع کوو د تلاوت کلام پاک نه او تلاوت کلام پاک دپاره فوادري ته بلنه چې هغه راشي تاسو ته تلاوت کلام پاک کوي. تبارک الله. قدرمنو د ټولو نه اول به لږ شان د دې پروګرام مونږ پېژنګلو تاسو سره وکړو چې دا پروګرام مونږ په څه سوچ باندې کړی. نو عبدالله جان مغموم صاحب چې تاسو یې د پینده خان په نوم باندې خاص کر مشران د مرچکي په نوم باندې تاسو په ریډیو پاکستان پېښور نه به د هغې اواز اورېدو. نو هغه د هغې په درناوي کې دا پروګرام دی تاسو مخامخ ناست دی عبدالله جان مغموم صاحب دغه سایډ ته. نو د هغې په درناوي کې دا پروګرام دی. نو هغې د خصوصي میلمه د هغې دی او نورالبصر صاحب زمونږ سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان پېښور او تعلق یې د دې سیمې سره د دې خطې سره د اسمیلا اوسېدونکی دی او نن سبا زموږ د ډایرکټر په حیث باندې ریډیو پاکستان پېښور کې خپل خدمات انجام کوي ډاکټر نورالبصر صاحب. نو دوی به د خصوصي یعنې مشر میلمه په توګه باندې بل زمونږ چې کوم پروګرام مونږ باقاعده دې لپاره مونږ منصوببندي کړې وه چې مونږ به یو ډېر ښایسته پروګرام خو بیا اجمل منصور زمونږ د ټوپۍ یو ملګری او شاعر چې تېرو ورځو کې په اکسیډنټ کې هغه مړ شوی دی وفات شوی دی د هغې لپاره به هم دعا کوو. او محمد شعیب زمونږ د تولاندی ملګری و چې زمونږ ډېر کلک ملګری نو هغه یو حادثه کې چې هغه د څوکیدار د لاسه هغه تېرو ورځو کې په حق رسېدلی و هغه ویشتی و په شوې اډه کې. نو په دې وجه دا پروګرام مونږ مختصر کو لکه هغې حساب باندې مونږ بیا نشو کولی چې چونکې د هغې لومړی خو به د محمد شعیب او د اجمل منصور دپاره مشترکه دعا وغواړئ. نو عبدالله جان مغموم صاحب په درناوي کې دا پروګرام مونږ ستاسو لپاره کوو او نورالبصر صاحب زمونږ مشر میلمه دی پروګرام او صدارت لپاره دی کې به یقینا چې دعوتنامې میلاو شوي پای کې خالد خان حسرت زمونږ ملګری و. نو هغه په سوات کې په کرفیو کې راګیر شوی دی هلته سکار باندې تللی و. نو د هغې متبادل بیا موږ سوچ وکړو چې یاره زموږ داسې بل ملګری مشر نو زموږ مشر نورسید قریشي صاحب دی د اسمیلا سره تعلق دی ډېر ښه شاعر تاسو یې ښه پېژنئ په مشاعرو کې تاسو هغه باقاعده اورئ ډېر ښکلي شاعر نو د صدر صاحب په اجازت باندې او د مغموم صاحب او د نورالبصر صاحب په اجازت باندې پروګرام باقاعده مونږ شروع کوو. نو د دې پروګرام چې کوم مونږ دا ځای کې کړی دی فضل حسین فضل چې زمونږ د پښتو ادبي تړون پېښور سینر نایب صدر دی پېښور کې اوسېږي هلته کې ډیوټي کوي باقاعده او د هغې تنظیم عبدالله جان مغموم صاحب صدر دی د پښتو ادبي تړون پېښور. نو فضل حسین فضل ډېره کې مونږ دا پروګرام یې ښه دی مونږ وایي چې یاره لږ شان دغه مرګونو په وجه باندې دا پروګرام مونږ لږ سایډ ته راوړو چې هغې غلط تاثر لاړ نه شي چې یاره چونکې دې ملګري او دې پروګرام په باره کې تاسو سره څو خبرې وکړي. فضل حسین فضل. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د کلي مشرانو کشرانو امزولو ستاسو شکریہ چې تاسو زمونږ خوږو میلمنو په هر کلي کې د هغوی د ملاقات په غرض باندې په دې دومره سخت وخت کې ځکه دلته دا د زمیندارۍ وطن دی او موږ دومره د دې حادثو په وجه باندې موږ چاته غږ هم نه و کړی وه صرف هغه یو څو خوا کې کورونو ته موږ ووایي چې تاسو راشئ په دې پروګرام زمونږ وخت دا د ډېر وخت نه دغه خو چونکې ملګرو زیات اعتراضونه وکړل چې یاره دا حالات داسې دي چې دی کې کول نه دي په کار خو چونکې موږ خبره کړې وه نو هغه څیز موږ مختصر که خو هغه موږ راوړو. نو زه د خپل طرف نه د خپلو خوږو کلیوالو له طرف نه زمونږ ګران مشر خوږ مشر چې کله زه ډېر وړوکی وما او په دې هیڅ نه وما چې دا په ریډیو څه ویلی شي د دې مقصد څه دی هغه وخت به هم ما ته یاد دي دلته چې کوم مشران ناست و هغوی ته به یاد دي چې د یو ښکلي پروګرام به خلک په تمه و روټۍ به یې پرېښې وه او هغوی به ناستو چې ریډوان به هم هر چا سره نه و بعضې حجره کې به ریډو لګېدلی و نو په لارو کوڅو کې په حجرو کې به ځای نه و خلک به ناستو د یو اواز انتظار به یې کوو او هغه و عبدالله جان مغموم چې هغه وخت به د مرچکي په نوم باندې زمونږ د مشر په حیث ما باندې ډېر ګران زه د پلار عمره قدر یې کوم په ما ډېر خوږ دی چې د دې وطن کم خدمت د په خپل قلم او په خپله ژبه باندې کړی دی بلکې زه دا وایم چې د انډیا سرونه د ژبې په توره کتل شوي دي او کتر شوي دي او هغه ګټه موږ وطن له دوی کړې ده نو دا واحد دا سړی
اخ کا خوږ مشر چې زمونږ ارمانو چې دی به هم لا زه ووینم یو وخت راغی چې زه پېښور ته لاړم هلته کې پښتو ادبي تړون یو پروګرام دی جوړ کړ د تنظیم او خدای اخ کا مشر مالا د مشر په حیثیت باندې راکو زمونږ ورسره ملاقات وشو زه دوی سره په هغه تنظیم کې د سینیر نایب حیث باندې کار کوم د دې یو ډېر عظیمه حادثه د دې د زوی وه چې هغه په یو حادثه کې هغه وینګ کمانډر و په ایرفورس کې هغه حادثه کې وفات شي او د هغې په وجه باندې دوی ته د زړونو ډېر مسلې تکلیفونه پېښ شو بیا د زړه بیمار هم دی په د هغه ډېرو مشکلاتو کې دا د مینه ده چې دلته راغلي دي او نن موږ سره ناست دي زه هم د دې نه زیاته مینه به دی څه کوي چې یو سړی د خپل کور په غولي کې په صحن کې نشي ګرځېدی او هغه نن دلته موږ له راغلی دی زه هم د دې نه زیاته مینه نشته دا زموږ خوش قسمتي ده نو زه هغوی ته هرکلی وایم هغه شان زمونږ ډاکټر نور البصر صاحب چې د پېښور ریډیو پاکستان ډایرکټر دی هغوی تشریف راوړی دی موږ سره ډېره بې انتها مینه کړې ده او نور حسین صاحب چې انجینیر دی د ریډیو پاکستان سید ولی شاه میا صاحب چې هغه ډېر ښه کمپیر دی ریپورټر هم دی او د حجره پروګرام کې تاسو به اورېدلي د میا ګل جان په دغه باندې به دی هغه کردار به یې کوو نو د ټولو میلمنو ته زه د زړه خلاص نه د خپل کلي د طرف نه د خپل ټبر د خپل ځان د طرف نه ډېره هرکلی وایم او ډېره شکریه ادا کوم موږ باقاعده پروګرام شروع کوو ما صرف دغه ابتدایي دغه چې ما زه ستاسو له طرف نه دې ته هرکلی ووایم زه خواست کوم محمد علي جوهر صاحب ته چې د پروګرام ابتدا وکړي اوس ډاکټر افتخار علي فګار ته بلنه ده چې هغې راشي په دې موقع مناسبت سره څو خبرې وکړي او تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي ډاکټر افتخار علي فګار دا پروګرام مونږه د یو داسې مشر د خدماتو ته د پیرزویانو پیش کولو دپاره جوړ کړو چې هغه اگر چې مونږ ته به لږ یاد وي خو زمونږ د مشرانو په ذهنونو کې اوس هم پروت دی خو دا زموږ خوش نصیبي وه چې مونږ هغه سره دیدار شو او مونږ سره ملاو شو او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن هغه زمونږ په مینځ کې موجود دی الله دې ول ژوند ورکړي زه د خپل طرف نه د قلم قبیلې صوابۍ د طرف نه او د سپرونو کلي د طرف نه د فضل حسین صاحب او د هغه د ټول ټبر د طرف نه د ټولو ګرانو میلمنو ته په خیر راغلی وی او د خپل کلام نه مخکې په عبدالله جان مغموم صاحب باندې یو دوه درې شعره چې مشران مرچکې پیژني پخوانه مشران مرچکې پیژني پخوانه ماشومان دي ناخبره تور او سپین نه او که یې نوم اورې نو خلق به درله تریخ کړي که یې نوم اورې نو خلق به درله تریخ کړي که دې ولیده نو خوږ دی د ګبین نه او دې یخوالی مې د سترګو په ما ګران دی انتظار و د مغموم د ماسپښین نه او د غزل نه مخکې یو دوه درې شعره چې ځان غولوي اوس په یادونو باندې لوبې کوي ځان غولوي اوس په یادونو باندې لوبې کوي زړه مې په خپلو پرهرونو باندې لوبې کوي او کله پې پخ ږدي او کله دوړوي پې مالګې کله پې پخ ږدي او کله دوړوي پې مالګې زما دنیا زما د زړه زخمونو باندې لوبې کوي او زما د خاورې ماشومان دومره زړور دي ګورئ زما د خاورې ماشومان دومره زړور دي ګورئ لمبې رانیسي په ورونو باندې لوبې کوي ما درته نه وي خو چې تا ووې نو ډېره ښه شوه چې نن دې ما ته بې وفا ووې نو ډېره ښه شوه او دا هم تمغه ده یو د مینې چې حاصله کړمه دا هم تمغه ده یو د مینې چې حاصله کړمه زما وفا ته دې جفا ووې نو ډېره ښه شوه او وفا جفا دواړه نسبت لري د مینې سره وفا جفا دواړه نسبت لري د مینې سره په خپله خوله چې دې رښتیا ووې نو ډېره ښه شوه او پټه په زړه کې مې ساتلې لا تر اوسه پورې پټه په زړه کې مې ساتلې لا تر اوسه پورې تا چې دنیا ته برملا ووې نو ډېره ښه شوه او ښه خو به دا وه چې خاموشه پاتې شوی وې مونږ ښه خو به دا وه چې خاموشه پاتې شوی وې مونږ خو چې تا دا ووې ما دا ووې نو ډېره ښه شوه